څنګه شیرین زما وطن دی وا وا وا. سلام ستړي مشه لیدونکي له به روغ به وئ او اونۍ به مو هم په خیر تېره کړې وي. د ژمن پر پرده ستاسو لپاره بیا د سیل خپرونه پیل شوه. اونیزه خپرونه یعنې اونۍ کې البته یو ځل وي. موږ د خوست تفریحي سیمې ته ځو، هغه سیمې ته چې هلته ځوانان د تفریح لپاره ځي. نو نن موږ راغلي یو د خوست ټلویزیون غونډۍ، څوک ورته وایي، څوک شنه غونډۍ ورته وایي، شنه ټپه ورته وایي که نه. موږ هغې ځای ته راغلي یو، دلته خلک کرکټ لوبې کوي، دغسې د تفریح لپاره راغلي د ملګرو سره. کسانو سره خبرې هم لرم او د دغه سیمه انځور به هم تاسو ته موښیو. خو دغه خپرونه مین لیدونکي دی دغه خپرونه تر پایه وګوري. زه د خوست ډیری سیمه ته ځم، هغه سیمه ته ځم چې هغه سرسبزه وي، ښایسته وي. له درمان سره خپرونه تر پایه وګورئ، خوند ترې واخلئ. لیدونکو، موږ د خوست ټلویزیون غونډۍ، څوک ورته وایي، څوک تفریحي ټپه ورته وایي، څوک شنه ټپه ورته وایي، همدغه ځای ته راغلي یو. زما سره تر څنګ یو کس دی، هغې سره موږ خبرې کوو چې دی دلته راغلی دی. فکر کوم له ده سره ماشومان هم وي. نو طبعا دغه په اونۍ کې لکه څه ډول چې ځوانان یا عمر خوړلي کسان تفریح ته ضرورت لري، همدا ډول ماشومان هم د دوی په روان باندې یو مثبت تاثیر لرلی شي. تاسو نوم څه دی؟ ایمان نوم عبدالستار. عبدالستار ورور، ستاسو ورځنۍ چارې څه دي؟ ما خو بازار کې دوکانونه دي. ښه چې دوکانونه لرئ؟ بوټانو. ښه، ډېر ښه. عبدالستار ورور، اونۍ کې فقط هم دغه شنې تپې ته راځئ که نورو سیمو ته هم ځئ؟ بس دلته هم راځو د شنې تپې ته او پارک ته هم راځو، تڼیوال پارک. یوازې وایي که نور ملګري در سره وي یا همدغه ماشومان در سره وي؟ نه، نور ملګري هم را سره وي او دا ماشومان هم هره جمعې په ورځ باندې موږ راولو. لکه نور ورځو کې دوی مکتب وي، په دې ورځ چوټۍ وي، نو هغه چوټۍ په ورځ جمعې په ورځ یې موږ چکر ته راولو. عموم کې د ماشومانو دغه ډول تفریحي ځایونو ته تګ څومره مهم دی؟ ځکه موږ تاسو په ټولنه کې ماشومان تحقیریږي، توهین ورته کېږي او د یو ډول زجر سره مخوي که نه. د ماشومانو لپاره هم دغه ډول تفریح څومره د دوی په روان باندې، د دوی په ذهن باندې څومره مثبت تاثیر لرلی شي؟ نو دوی ډېر خوشحاله وي. موږ ته ان سهار نه وایي چې موږ ته به نن چکر راکوي جمعې په ورځ، یا موږ چوټۍ ده. نورو ورځو کې موږ مکتبو ته ځو، مدرسو ته ځو، نو دغه موږ د چوټۍ ورځ ده، موږ ته چکر راکړه. دوی خوشحاله وي ډېر. نو بس سبا ورځې دپاره سبقو ته دوی چمتو وي، بیا خوشحاله وي. یعنې په فکري لحاظ دوی جوړ وي که نه، د یوې ورې پورې دوی هغه ذهني ستونزه ټوله له منځه تللې وي. بالکل بالکل داسې ده. دوی ډېر خوشحاله وي چې جمعې په ورځ موږ چکر ورکړو. عموم که هغه کسانو ته د پیغام څه دی چې دغه ډول ماشومان لري او دوی فقط محدود ساتل شوي وي؟ نو باید چکر ورکړي ماشومانو ته، خپل ځان سره بوځي. یوازې ماشومانو ته لکه په خپل سر ماشومان چکر ته لاړ نه سي، خپل پلاران وي، ترونه وي ورسره، نو هغو سره که لاړ سي هم به ماشومان خوشحاله وي، هم به دوی سره یو ځای ساتیری وي. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلامېږه ماشومه، ستړی مه شې. لاس خو راکړه که نه یاره، لاس راکړه محمده. استمات کوم، ته ستړی مه څنګه یې؟ ښه یې؟ شکر ده. څه نومېږې؟ عدنان. عدنان، ماشاءالله څومره ښایسته نوم دی. عدنان ګوله کوم مکتب کې درس وایې؟ الازهر مکتب کې. څوم سیم کې؟ څلورم. ته څومره تکړه ماشاءالله. املا دې زده ده؟ و. امتحانونه مو کله دي؟ امتحانونه مو دریم په ورځ شروع کېږي. دریم په ورځ مو شروع کېږي. مکتب کې څه چې درته وایي؟ څلورم ټولګي کې څه چې درته وایي؟ څلورم ټولګي کې ډېر مضمونونه دي، رقم مضمونونه وایي. کوم مضمون سره ډېره علاقه لري؟ کوم مضمون ډېر
ته مطالعه کوي یا تا ته خوند درکوي؟ ساينس. ساينس. او. یعنې ته غواړې چې په راتلونکي کې یو دا ډول ساینس پوه شې چې یو نوې تجربې لاسته راوړې که نه؟ ستاسو په شان نور ماشومان هم شته عدنانه ګله که نه هغه فقط مکتبونو ته نه ځي او په کلي کې آباس ګرځي که نه هغې ته تاسو څه ویل غواړئ؟ هغه د باید مکتبونو ته راسي له پلارانو نه دا هیله کوو چې باید مکتبونو ته یې راولېږي او مدرسو ته. تاسو چې نن دلته راغلي که نه څومره خوشحاله یې او د خپل پلار سره یا تره سره چې دغه ډول ښایسته سرسبز یا شنې سیمې ته ځئ که نه تاسو څومره خوشحاله وئ؟ مونږ ډېر خوشحاله وو. اونۍ کې د تاسو تفریح وشي که نه ذهن ستړیا مو له منځه ځي؟ ښه د نور دغه مو تره زمن دی که کاکا زمن دی که ورونه دي؟ نه دا مې تره زمن دی. تره زمن دی. کوم یو شوق دی ډېر؟ شوق خو هغه ده کې هغه ده که نه؟ او دا څنګه ده څه نومېږي؟ محمد. او محمد څومره ښایسته نوم دی. د محمد مکتب وایې؟ په څوم ټولګي کې یې؟ دریم. لیدونکو هغه کسان چې ماشومان وي که نه زموږ خپرونه ګوري کسه محمد په دریم ټولګي کې د موږ سره خبرې کوي. محبته مکتب سره نور دکان ته هم ځې؟ او دکان کې څپلۍ خرڅولی شي یا بوټان؟ چا خو ارزانه وي درنه غوښتي بیا خو دغسې چا خو غلط کړی نه وي چې یو څوک درته راغلی وي هغه یې تا نه یو بوټ یا څپلۍ ارزانه وغواړي؟ نه. دا هغه بوټان سکیچر په څو روپۍ دي؟ 1000 روپۍ. 1000 روپۍ. او که زه درشم ما ته په څو هغه ما باندې په څو خرڅوې؟ 1500 روپۍ راته کموې؟ ډېره مننه خوشحاله اوسېږي. هغه ماشومان محمد ګله چې هغه مکتب نه وایي شیطاني کوي هغې ته به ته څه ووایې؟ هغه ماشومان چې دوی مکتب نه وایي هغې ته تاسو څه وایي هغه باید چې وکړي؟ مکتبونو ته وایي. مکتبونو ته وایي که نه؟ ډېره مننه خوشحاله اوسېږي. لیدونکو محمد عدنان او ترڅنګ عبدالستار سره موږ خبرې وکړې. ستار چې دی د خوست ښار کې دوکانونه لري د بوټانو خو بیا هم دی د اونۍ په لړ کې د تفریح لپاره خپل ماشومان دغه ډول تفریح سیمو ته راولي. موږ له نورو کسانو سره خبر لرو او ژمن راډیو ټلویزیون او ترڅنګ سیل خپرونه زه درمان یم تاسو به زموږ لیدونکي ستړی مه شه ماشومه. خشول څه نومېږې؟ محبت له کوم ځای نه یې؟ زګي. زګي یې؟ محمد له هغه ځای کې مو ولده ته وویل چې زه ته خپرونه کسم ته یې کومه خپرونه کسې؟ چې وړه وټ کې سره کوي. چې وړ کې سره غږېږم سیل خپرونه؟ ته تلویزیون لرې؟ تلویزیون یې کسې که راډیو نه کسې؟ تلویزیون. مکتب هم یایې؟ دلته سر راغلی یې؟ هغه سترۍ دپاره. سترۍ دپاره راغلی یې؟ موږ لیدونکو ته به چې وایې؟ شعر به وایم. ته یو شعر ته وایه چې ښکلی شعر وي. زه ورغلی یم کوښښ ته راپسې وایه شته ښه شته مه وایه چې ته راته شته دا ټوله کیسه واچوئ پله شته په لیونتوب کې ګټې نشته. بل نه ده زده؟ بل مې علاقه ده. دغه یې ده زده مکتب یایې؟ څوم سیم کې یې؟ پنځم کې. کوم مکتب کې یې؟ دغه پوزې کې مکتب ده. پوزې کې مکتب ده؟ ته ګله مکتب یایې خو چې مکتب نه پته نشته ځکه بیا به استوز وې بیا به انجینر وې بیا به موږ په شان ته خبریال وې دا رقم کسونو سره به خبره کې صحیح وګلې ډېره مننه. لیدونکو ماشومان سره ځکه خبرې کوم چې نور ماشومان هم وهڅېږي څو دوی په ذهني لحاظ جوړ شي. نو له والدینو نه زموږ هم غوښتنه ده چې د خپلو ماشومانو ډېر خیال وساتي او دا ډول تفریحي ځایونو ته دا ډول په تفریحي میلو ته چې دوی ځي خپل ماشومان باید ورسره بوځي ځکه دوی هم تفریح ته ضرورت لري. دوی هم دا ډول ماحول نه دوی ډېر څه زده کولی شي. نو د ماشوم لپاره دغه هم یو درس دی او هغه ماشومان چې ښوونځي ته نه ځي هغې نه غوښتنه ده چې ښوونځي ته لاړ شي. خو زموږ خپرونه سیل ده نوره موږ په هغه کسانو سره خبر لرو چې هغه په سیل دغه ډول سیمو ته راغلي وي. ماشومانو سره هم خبرې وکړو اوس به له ځوانانو سره خبرې لرو.
څوک ټلویزیون ته په ورته وایي یا پکشنا ته په ورته وایي څوک ټلویزیون غونډې ورته وایي که نه دې ته راغلی یو ملګری دې دغه سیمې ته فکر کوم له بېلابېلو سیمو کسان راځي او دلته یو څلور کسیز بانډ مو ولیدو هغه کې څوک بانډ ورته وایي دې بنډار جوړ کړی دی ستړی مه شي ګل نه ښه یې سات مې ښه دی کوم ځای راغلی ملګری ته والله موږ د غیزې یو د غېزې یې کرم چېرته دی داسې متکلول برېښې د غیزې یو ښه سر راغلی دی ستا نوم دې څه دی نسیم الله نسیم الله دې ستا سر کې راغلی والله روغ تو وشه د مزګار کې روړو د کرکټ ته کېنو وشه مسات تیر وي هره ورځ څه کې خالي نن ورځ دې نه لري کله کله ورشو داسې کې دغه کرکټ هر وخت ولا کېږي خالي جمعې پر ځای کېږي نه کله کله ولا کېږي خو داسې وکړي که نه چې د چې موږ څه کلیوال اثر سره لیدلي مو نه دي کله به یو ټیم به جوړ کړم ډېر ښه بال کړم چې دا ځای کې به هغه کوو میچونه کوو نشته مشکل خواهد تفریح به موږ جوړوي مشکل ته سره یې ته ښه یې سات مو ښه دی ته کوم ځای یې ته زه خو یم د هغې تاپې څه نومېږي ته سباوون سباوون تفک کوم ځای ته سباونه ټول په یوه ځای خو ته به موږ سره نه لیدلی یو ځکه زه خو هغه موږ دا تفک موږ ټلویزیون د هغه د دې سره څوک کورڅان کې ټول په غاز یو ټول بیا سره دې تاسو داسې کنه چې موږ تر دروازه سیده طرف دی کنه ځکه نسل خو سر د ملګرو سره دا ډول بنډارونه دا ډول د یوې تفریح سیمې ته تګ څومره مهم دی ډېر خوند کې دا ملګرو سره تاک دا خو ډېر د سړي ذهن بدلوي او بله دا چې سفرې خاصه پرېکړې شي که نه فقط هغه ملګري که نور وخت نور هم زیات وایي نه دغه پنځه شپږ ملګري نور هم نشته نور ملګري لرئ نه که دا اضافه وشه بنډار نه کې یا بوج وي ملګری یو ساعت خو نری ساعته که نه ښه نسیم الله خوست نورو کومو سیمو ته لوړ یې والله خوست ډېر سیمو ته وړو تقریبا کومو سیمو ته لوړ یې لکه باد محمد میدان کورزې ته کومه سیمه ډېر ښې دي لکه کومه سیمه ته ډېر خوند درکړی دی والله زوزو میدان ښه سیمه ده دغه ریاض محمد ښه سیمه ده خو ډېر چې څه وشه د زوزو میدان طرف لوړ شو دا ښه سیمه ده بله فرید ته سره ولې مخ اړولی دی ها ته نه شې غږېدلی سره ویلې خو فرید مې پېژاند فرید خو څه وره مې لیدلی دی ځکه فرید نوم مو په زړه دی خو نسیم الله ممکن هغه ملګري که نه چې دوی لکه د ساترۍ دپاره یوه سیمې ته ځي که نه د دوی دپاره هغه ساترۍ ماحول جوړېدل څه ډول دي کوم ملګري باید شوخ وي دغسې بنډار کې وي سبا ونایتونه پوښتنه وکړم شوخ ملګري خوند کوي که دغسې د بنډار ملګري خوند کوي خو په خپل چوکاټ کې داسې نه چوکاټ نه به بیا وي نه خپل چوکاټ کې بیا خوند کوي خپل چوکاټ کې خوند کوي د خوست کومه سیمه ته ډېر خوند درکړی دی چې تاسو ډېره الله خو ډېر چې ګرځو زه میدان ته ګرځم زه میدان ته ډېر ګرځم هره اونۍ څه که فقط یوه نیمه اونۍ یا دروغ نه یزم چې د دوې جمعې که نه وي لوړ نوره هره اونۍ زمیدون هغه تر په څېر خوند وشته هم نه ځکه دغه بارانونه شوي نه دي هغه ماحول داسې دی که نه چې خرڅ پرې دی خرڅ پرې ده خو خپله به سفري جوړوي نه دا خبره ده زه عادمت سیمو ته ډېر خوند ورکوي زه لوړ یم خو دغه سفر ډېر خسته کون دی سفر خسته کون دی ځکه باید وختي لوړ شي چې که چېرته وختي لوړ نه شي بیا سړی په سفر نه پوهېږي هلته هغه ماحول ته داسې نواغ شي کله باران هلته باران ډېر کېږي او تر څنګ بیا هغه سړی خسته کون بیا چې راځي نواغ تر شوی وي غزل مزل خو نه دی زه ډېر سره خو شوق نه لرم غزل خو نه د چی سره ډېره مینه چې شوق غزل چې د فرید دی شاعر فرید یو هغه به دې ته وایي فرید تنهایی شعر وایي څه کومې د زده دی مو ته بیا روایت ها کومې تنهایی ده کومې د زده دی کومې د زده دی ته ته تلیفون کې وکسه داسې ښکلی شعر پیدا کړه چې ښکلی شعر ته وایي خو که ترنم خو وکړه خو بیا بالخوند ترنم مې نه ده زده که نه نو ترنم دې سر نه دی ته دومره وسه ترنم نه دی کړی غزل مې نه ده زده شعر به دې ته ته وایي یو شعر وایي ها ته وایي څه شعر ته وایي ماښام مې سترګو ته ولاړ وې ماښام مې سترګو ته ولاړ وې اذان شروع زه سلګو نیولې ومه واخی دغه یو بس نو دا خو ټپه وه نو دا خو شعر نه و نو دا خو لنډی دی څه یو سباون ته ډلی کړه سباون تنخوا ده د ډلی وي چې تنخوي درته وړه خبره ښکاري غږېدلی نه یې خړو دیوالو ته ډېره مننه زړګي مه یې رانه غواړه د اسمان ستورو ته مې نه رسي لاسونه نسیم د نیش ته د ډلی وي نسیم د نیش ډېره مننه خوشحال اوسئ بنډار تاسو ته ښه بنډار زه نور ملګرو سره خبرې وکړم خوشحال شوم چې سره خبرې وکړم ډېره مننه
ملګری ته څه نومېږي؟ والله مو نوم خو چې دا خپله انجینر عبدالرزاق خورین. عبدالرزاق خورین. یوه ورځ د خورین صاحب دغه چا د خورین صاحب ټوکه کړې که نه چې هغه چې د خورین چې دا ټوکه وه که نه چې داسې نه وي چې بیبرون نه زون سو ته داسې نه چندول شي خاطرو نه جوړ شي. والله کله ورې نه جوړېږي مونږ چې خورین شګرا وشي خامخا انسان رښتیا د انسانو د خور نه جوړ شوی دی خورین صاحب. سره د ماحول سره د ملګرو سره په بنډار کې دا ډول تاګ د په ذهني لحاظ څومره سړی ښه کوي څومره جوړیږي؟ والا د ژوند چې دا انسان ټولنیز مخلوق پیدا شوی دا خدای پاک مونږ ته ټولنیز پیدا کړی چې څومره د وخت سره د ملګرو سره تېرېږي دومره ښه تېرېږي خو هغې مصروفیت باوجود باید نه یې لایه ګرځېدلو لکه نن جمعې ورځ دو مونږ خپل کورونه کړي دي اوس بیا مو دا یوه لحظه پیدا کړې ده چې د هغې مزدګار تفریح پلمانې تپه مو خوښه کړې ده تپې ته راغلي اوس دا جمعه کې کله ملګرو سره کښېنو یا خپلو همزلو سره کښېنو ساعت مو تېرېږي دا په ذهني او روحي لحاظ نه انسان نه ډېر تاثیر لري ځکه که انسان ګوښه کښېني هغې سره ډېر رقم منفي سوچونه ډیپریشن پیدا کېږي ډیپریشن نه څټ ته سړی ډېرو بد عواقبو ته ورمخ کېږي چې هغه انسان بیا ځون نشي کنټرولوه بیا ډاکټرانو ته ځي بیا په ورځني ژوند کې چې کومې منظمې چارې وي یا یې سړی نه ګډوډي کېږي. ډېره زبردسته خبر د خورین صاحب وکړې زموږ دپاره مهم همدغه خپرونه د هغې لپاره موږ ځانګړې کړې تر څو دغه تفریح خپرونه وي او خلکو ته دغه د تفریح اهمیت وښیو. طبعا په اونۍ کې ډېری کسان ته شپږ ورځې مصروف وي یا شخصي کاروبار لري یا دولتي وظیفې لري دنده لري ستاسو مصروفیت څه دی؟ والله مو مصروفیت خو چې دا اوس وخت کې زه خو خپله شخصي کاروبار لرم شخصي کاروبار سره څنګ کې کلي هغه په مخ بیایم هغه خپل کورونه چې وي ورځنۍ چارې مې چې وي هغه په مخ بیایم بس کور چارې ډېرې دي دا څه ته وایي چې د کور په چارو کې د کله روپۍ پټې کړي دي سخوان کې د مشروطیت کې به ځینې کسونه وایي چې دغه کور چارو کې 50 روپۍ 150 روپۍ دا سخوان کې چې پټوي والله مور نه کله ورکې پټوم مور خو ډېر خوږ شی دی په ژوند کې یوازینی هغه د مینې رښتینې حقیقي مینه چې دو که نه په دغه په د اوسني ماحول کې هغه د مور دو طبعا دغه مور ته چې کله یو چا خبره کوله وایي هغه پېښور کې درس وي د ده مور لکه سنګینه وه نو دا به چې کله پېښور نه راغی نو مور ته به ویل چې ودې ولا منه خو پېښور کې په اطاق کې پکا پوته شوي ده که دا خو ټوله ورځ یا شپه دا خو وچه لږې زه ورته څمه نو دا خو به ډېر مصرف په وشي زه څمه لکه پاکستان کې داسې یو کاس وه که نه دا بانو کې اوسېده پېښور بانو سره نږدې دي نو مور نه به روپۍ په دې پلمه خواستې په چا لفظ منه ورسه چې دغه پکا به هغه نه شي که نه لوټ به ورنه شي مصرف به ورنه شي یا مشکل درنه ولي نو ده به ورته هغه چیک هغه پیسې ورنه پټولې رښتیا مور خوږ شه دی. خورین صاحب دې نه باوجود د تفریح لپاره تاسو سره ملګري دي ذوق چې دی غزل سره ډېره مینه لري ځکه موږ د خپرونه کې دغه لیدونکو نه زه غزل ډېر یم ترانم سره ډېره مینه لري ډیپلومې سره ډېره مینه لري چې سره ډېره مینه لري علاقه والا زه او ذاک پلم بنډرونو کې د غارې خوند ورکوي خپل ذوق مطابق غزل خوند ورکوي لنډۍ میا خوښېږي بیتونه میا خوښېږي انتخابیار سره دي بس په تلیفونه کې د نوټ هغه کې معیار یې ورته ځان ته فولډر جوړ کړی ده که د سوشل میډیا نن سبا ډېر عامه شوي ده چې کوم شی خوند روکي چا بیت خوند روکي هغې شاعرانو زه بیتونه روښلم یې ځان سره یې لیکم بیا یې په نوټ کې نو موږ ته یې بیخلی ځکه اوس خو دا خپرونه کې وبیو بس مهرباني نه موږ ورته غوږ یو لیدونکي تو د دغه غزلو په تامه دي بس انتخابي بیتونه به غزل نوال مخته به بیتونه وایو اول به څو بیتونه دي ډېر به درې غمجن بانه کیسو چې بیا در نه چې خلکو د ژړو وي ډېرې ویل شي ډېر به دقیقه ته نه ویرڅو نه بیخي ډیپ څه که سړی باید کې ډیپ نه شي که نه ډېر جوار نه کیڅم خو خلق دی در نه چې بل غد نه وږي چې یا خمیان د لیارې دي نه ورکه کړي دو داسې وایه که نه چې څه وي لږ خوندور وي او څه یو خوند کې پروت وي
خو مهرباني او دا بیتونه دي غزل نه مخته د غارې دا چې غمجنې شوګیرې کوي دا چاته کوي د چاته کوي او په بیابان کې چې دومره شپې کوي دا د چاته کوي او تخپل غمجن आवाज رسول چاته غواړي دا کله کله چې ټپې کوي دا د چاته واه څومره زبردست او لکه چې بیا دې زړه بایللی دی او بیا مین یې چې په سندرو کې ګیلې کوي دا چاته کوي زبردست زبردست وا غزل چې دی والله غزل مې دغسې حالاتو مطابق روخوسته ده مهرباني. خدای د وکې ملګري څانګې نوستي چې دا ونه یي چې دا مونږ سي دي دا بیتونه ویلی غزل یې نه تو دا ملګري داسې د دې ذکر سره غولې دي نو دا په دې معنا چې تو سره ساغه ته سالاري او دې سره د کاروان کوي باز ځای ملګرو جار چم د ژوند په ملګرو نه ښکلا ده او دغسې یو هغې حالاتو مطابق خلیلا ایچا په اصطلاح چې اکټینګ یې کوم او نمردو خلکو په هنر کې ووهلم او زه دلته هر سړي په خپل باور کې ووهلم وخی څومره زبردست او زما له ډېرې بې وسۍ سترګې نه شرمېدې په تیرا غشي په مات وزر کې ووهلم په مات وزر کې ووهلم څومره زبردست او نور ماته مایاده وه نور خو به هر څه کول ظلمه تا ولې د زړه په سر کې ووهله علي ته بیا وایه او نور ماته مایاده وه نور خو به هر څه کول او ظلمه تا ولې د زړه په سر کې ووهله څومره زبردست او د وخت له کومې ناروا به درته ووایم حالاتو خصم په ټټر کې ووهله وخی او ماته د دومره نمردي فکر ته هم نه راتله یو څو یارانو په یو ځای لښکر کې ووهله واه څومره زبردست وایي د برباد ژوندون سندره مې کوله ته لږ ودرېږه خبره مې کوله ډېره لا جار د ستا له بې وسۍ شمه ګلابه جیب خالي دی کنې غوره مې کوله نو طبعا غربت د خدای پاک انسان د غربت نه وسته شي زه ژوندونو ته طبعا دغه هر ژوند به یې دا دومره یو دود څه ولري که نه چې مایوسه نه وي خبرین صاحب ډېر خوشحال شوم د نور ملګري ته څه ښه یې ته څه نه میږې نصیر احمد روخان نصیر احمد روخانه ګوله ته کوم ځای نه یې زه منګاس پنځه یم منګاس پنځه ای ځینر غوله یې د ملګرو تر غوله یې د دې سره کومه طریقه پېژنې دا خو د مکتب کې هم صنف دی کوم مکتب نه فرق شوي خو یې پوهنتون بیلی دی پوهنتون ته مو یې راغلو اوس ورته شوی خو دا اوس شاهزاده پوهنتون کې د ازموینې نوې دا مې ورکړې که خصوصي پوهنتون ته د پلان نه خصوصي ته هم پلان دی ټیپ پوهنځی یې که نه او کمپیوټر ساینس کمپیوټر ساینس یعنې ده څه د علاقه شته علاقه ده ملګري سره خاورین صاحب سره په اونۍ کې څومره وینې ډېر سره وینو تقریبا داسې کله چې خوښه شي چې وسې ته په چکر څه په هغه وخت بیا ډېر سره وینو دا ملګرو کې د کوم ډېر ملګری دی ډېر زړه راز او نیاز کوم ورته ډېر یې ټول مو داسې دي چې ډېر وخت سره تېر کړی دی خاورین صاحب چې دا یو ډېر نږدې ملګری مو ده د هغې وجې مونږ داسې راپېژنو خاورین داسې ټولنیز انسان دی مخکې خبرې وکړې ډېر وخت هم دغه د رسنۍ یوې برخې سره تېر کړی دی که نه نو رښتیا ده چې ملګرو سره په بنډارونو کې یو کېناستا یا د دوی سره دا ډول تفریح سیمو ته تلل دا په ذهني لحاظ ډېر ښه دي ځکه اوس وخت کې دغه د ځوانان ځان یې خپله محدود کړی دغه نه ده چې د وخت محدود کړي دي که نه خپله یې ژوند محدود کړی دی او هغه ذهني شکنجه ژوند ته خپله ورکړي نو هیله دا ده چې ټول ملګري هم دا ډول بنډارونه یوې تفریح سیمو ته چې ځکه دومره مصرف شاید ونه شي که څومره ډېر مصرف اوس شوي وي 200-300 افغانۍ به شوي که نه نو دا چې په څلورو کسه تقسیم که شاید 500 اتیا روپۍ شي اونۍ کې په کم امکاناتو ډېر څه کېږي ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې موږ سره خپرونه کې برخه واخیسته لیدونکو په ژمن راډیو ټلویزیون کې سیل خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي ما درمان ته خاورین ته او تر څنګ د غزلو ټولو ملګرو ته اجازه راکړئ ښه وخت ښې شېبې تر بیا ښې چاره